ستا انتخاب چې کوم یې واخلې ما توکل په الله په دې توکل په الله باندې او دا اخلې خو زما زړه خفه کېږم مجاز نه خدای ناخواسته څه پکې نه بیا به دا بیا نه در کوم السلام علیکم اجي ستړی مه شې جوړ په خیر صحت دی ښه دی خیرت دی ما ته لږ ځای راکړی خپل سر باندې سړی کېږي څنګه کېنه ته خپل سیټ باندې کېنه سال دی دغه ته ماشومانو چپړې دي مالې چې لږې وروسته وګڼډې ته ښې حالات ښه دي ګزاره څنګه ده داسې ښایسته ځای دی پیدا کړی ښایسته اوبه خواته خو لږ دلته یو سوري غمه ځان ته وخوره که یو ترپل ځان ته هغه که دغلته وتړه که نه او اوبه دي جوختې دي ګرمي کېږي مخ ته اوبه اچو کونړ اوبه دي ښه ښایسته یخې که نه ماشومان دي څنګه دي څو نفره فامیل دی کور 11 زوی دې شته مصر څه کوي بس کور کې ناست زوی دې اوس هم ناست دی ناست دی بس کاروبار نه ښه او بس ته دا کار یو ماشوم دی یو ماشوم دی یو ته راځې دلته ګاڼې دی څومره پیدا کوې بس دغه 10 روپۍ 100 روپۍ کې پیدا دي شکر دې ډېر شی دی که نه ما سره چې کار یې کار به انشاءالله کېږي کار نه کوي خو کوي ستاسو کار به کېږي داسې ځای کې ناست دلته سړی چکر په خاطر کښېني ما مخکې تېرې که نه اوبه روانې و لږ سوری شي نور هر څه برابر دغه نه کېده نه خو دلته تکیه نه وم ما شاته سته دا خپل ځان ته کېده دلته یو څه مرسته ده صحیح ده دا زه غواړم تا ته درکړم صحیح ده خو بل دغه نه پوهېږم چې دې کې څه دي صحیح ده دا ډبی دی زه غواړم دا دواړه تا ته لاس کې ونیسم او ته کوم یو ترې انتخاب یې بس قسمت خبره خدا دا خو ته وینې که نه 1000 افغانۍ دي صحیح ده او دا خو ته نه وینې خو ما ته هم پته نشته چې منځ کې څو دي کېدای شي ما ته ماشومانو چپړې پکې یا پکې او ستا خپل قسمت که نه او ستا انتخاب چې کوم یې واخلې ما توکل په الله په دې توکل په الله باندې او دا اخلې خو زما زړه خفه کېږم مجاز نه خدای ناخواسته څه پکې نه بیا به دا بیا نه در کوم نه چې څه پکې نه دا ته وایې د ورځې 100 ګټم که نه د 10 ورځو دي دا دی تیار قسمت کې چې الله پاک څه لیکلي وو هغه خپل مطلب دا قسم ته هغه غوندې ده جواري غوندې ده که نه قیمار غوندې بیا جواري نه کوو نو خو جواري نه کوې خو بیا دا ولې نه اخلې بس الله پاک چې په قسمت کې څه لیکلي دا اخلې څه چې الله دا اخلې دا ډبی اخلې خیمانه کېږي نه ولې پکې وخت مطلب نور د خپل خلاصې که نور قسمت خلاصې که خو مقصد بیا هم درته وایم که نه اوس هم سره وخت دی زما در باندې زړه خوږېږي که نه زه کرته وایم بس زما قسمت خبره ده قسمت کولاوې نور د خپل خلاصې که خو بیا هم ګوره بیا هم در سره ګزاره کوم که د زړه نه دا 1000 وخت دا پرېږده ما ته هغه ستا خوا نه ستا خو ګوره د کېدای شي 1500 پکې کېدای شي 100 پکې بیا به یې دا لاس نه وتې هذا خلاصې که نه خلاصې که زړه دې دام کولاوې او کولاوې که وی ګوره چې څه پکې دي خلاصې که بیخي قسمت دې ډېر ښه دی والا ماشاءالله خاده کې اوس څو اخلې ته څو پکې ته اخلې او څو پکې ما ته شیریني غوندې راکړه نه زه یو څه پکې راکړه بل غریب ته به یې ورکړم دا بل غریب ته به یې سمه زه اخلاص نه راکړې بل غریب ته هم ورکړم چې دا غم پکې د بل غریب پکې څه وشي دا وشماره څو پاتې کېږي ګورې ښه دا څومره مخلص خل دي څومره پاک زړونه دي که نه څومره غټ زړونه دي او دا د دې پیسو مالک داسې ما ورته ویل چې څه راکوې دا زر بل چاته ورکړه د بل چا به هم ښه وشي که نه که موږ او تاسو ټول ځان کې دا خاصیت پیدا کړو فکر نه کوم چې زموږ همسایه وږی او یا غریب پاتې سي دا دې هم ستا واخله کاکا ښه الله دې درته
15 میلیونه څه خبره نه خپلو بچو ته یې ویسه خیر هغې د خدای مهربان ستاسو ته اخلاص نه دی صداقت د هر څه دي صحیح ده اولاد یې آباد لره کاکا ډېره مننه خو خوش قسمته خو یې لاس دې راکړه راته ډېره مننه الله مو آباد لره دوستان دې سره فقط زموږ هدف دې سره هغه لږ ګپ شپ او بل دې سره هغه مرسته ده دومره ده نه فقط 15,000 افغانۍ دی دې کې یو هدف یو پیغام دی خلکو ته پروت دی هغه دا دی چې دا خلک هېڅکله هم دغسې مه پرېږدئ زه هره ویډیو کې وایم دا خلک چې دلته ناست دي موږ تاسو ته ناست دي د سیند کې څه راځي نه یا د اوبو کې که نه چې دی راواخلي او پورته کورته ویسي یو 14 نفره بیا 11 نفره فامیل فقط دغه ته ناست دی دی ته ناست دی که نه نو کله چې سهار راشي زړه کې داسې چې یاره نن به څه وشي یا به ونیسي بس چې راشي د خدای په توکل راشي بس الله پاک یو څه کوي الله دې تاسو څه یا خبر خدای مو خوشحاله لره آباد اوسئ دې خلکو لاسنیوی کوي همیش لپاره که کار ورته راوړئ زه هره ویډیو کې دا وایم که د دې خپل حق کېږي هغه نه یو کم اندازه ورته اضافه ورکوي خو په دې مه نښه وي چې د بوټانو د دوره دوزي په کومه څو یې کوي که نه دا به دیش لازک شل به درکوه درته که نه کلک به دې لسو نښتې یې مه نښلې به دې لسو ده چې 10 ویلې ته ورته 40 ورکړه که نه دی به بېرته لس درکړي ته وایي کاکا ځان سره یې کېږده باور وکړي دغه اواز نه دی چې کاکا ځان سره یې کېږده که نه په زړه کې ډېر خوشحالېږي که نه زړه نه دعا ورته کوي چې زه الله دې خوشحال لره بس دغه نه ده دا د هغو د رب ترمنځ مستقیما د دې مظلومانو دعا خدای قبلوي نو خدای مو خوشحال لره آباد اوسئ ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله